قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سلامونه، وخت مو بخیر. د انسان تور اړخ ته ښه راغلاست. کوربه زه ډاکټر شکیب یم. دا یوه څیړنیزه خپرونه ده. په افغانستان کې یو فکر دا ده چې خلک تر ډیره حده پورې فکر کوي چې شیطان کولی شي په ډیرې سختۍ سره دوی ته دوکه ورکړي. مثلا دوی فکر کوي که چیرته زه دفتن زنا وکم نو دا د شیطان کار دی، اما که د یوې جینۍ سره عادي مسج کوم یا ورسره پیام کوم دا اصلا د شیطان کار نه دی، ځکه خبره تر اوسه پورې زنا پورې رسېدلې نه ده، نو دا خو ډیر عادي کار دی. بنان درنو دوستانو، یو شي ته جدي پام وکئ. شیطان یو دم په تاسو باندې ستر ګناهونه نه کوي، بلکې د تاسو د سترو ګناهونو د ترسره کولو لپاره ځینې کوچني اسباب لري. د شیطان لپاره اسانه نه ده چې انسان ته دوکه ورکړي، مګر دا چې له هغه اسبابو او لارو کار واخلي چې انسان ته یې د شیطانیت معلومیدل سخت وي. نو د همدې لوبې سره بیا کولی شي انسان ته په اسانۍ دوکه ورکړي. راځئ چې د اسباب او وسایل وپیژنو. تاسو په دې کوچنیو اسبابو رانیسي، دوکه کوي مو، فریب درکوي، آهسته آهسته مو نږدې کوي تر ټولو سترې ګناه ته. مثلا زه تاسو ته یو ساده مثال درکم. یوه فوق العاده مسلمانه دعوتګره جلۍ په امریکا کې چې اوس مهال ورباندې ډیری بحثونه هم کیږي، دا ځینې کنفرانسونو ته ځي په ابتدا کې د دې د خاطره چې نور خلک مسلمانان کی، او په هغې کنفرانسونو کې دا دعوت کیږي تر څو نورو کنفرانسونو ته لاړه شي، او دا د دعوت په نیت نورو کنفرانسونو ته ځي. په هغې کنفرانسونو کې دې ته د پیسو پیشنهاد کیږي، دا وایي چې څه خبره ده، مفتي پیسې دي اخلم، دا خو کومه ګناه نه لري. آهسته آهسته ورته ویل کیږي چې ځینې لیکچرونه دي دی د اسلام په اړه ورکوي، ځینې لیکچرونه دي دی د فیمینزم اړوند واوري، او بالاخره 10 کاله وروسته هغه جنۍ خپل حجاب نور ایسته کوي، بدلیږي په داسې یو ښځې باندې چې فیمینزم ته کار کوي، یعنی د ښځو د حقونو نه دفاع کوي او فکر کوي چې نارینه د ښځو دښمنان دي. بنان شیطانی اسباب د کوچنیو برخو نه پیلیږي. مثلا په کور کې زموږ یوه ښځه ناسته ده، غیبت کوي، دا کوچنۍ وسیله ده تر څو تاسو سترو ګناهونو ته ورسئ، ځکه غیبت د بخیلۍ لامل کیږي. بخیلي په خپل خاوند باندې د فشار راوړلو لامل کیږي، په خپل خاوند باندې د فشار راوړلو له امله د خاوند سره جګړه پیل کیږي، د دې جګړې له امله ستاسو ماشومان نارامه اوسي، او د دې نارامۍ له امله کیدای شي خبره تر طلاقه ورسیږي. زه داسې خلک لرم چې په کوچنۍ خبره باندې شیطان آهسته آهسته دومره احساساتي کړي دي چې په 3 لا 4 میاشتو کې خپلې میرمنې ته داسې طلاق ورکړی دی چې هغه هیڅکله بیرته د برګشت وړ نه اوسي. بنان شیطانی اسباب باید وپیژنو تر څو مو شیطان دوکه نشي کړی، تر څو مو شیطان له منځه یونیسي. فرض وکړئ تاسو په یو جګړه کې یاست، باید پوه شئ چې ستاسو د دښمن تر ټولو ځواکمنه وسله څه ده. ټانګونه یې څومره ځواکمن دي، تیارې یې څومره ځواکمنې دي، بې پیلوټه ډرونونه یې څومره ځواکمن دي، اساکر یې څومره ځواکمن دي. که ته چیرته د خپل دښمن د ځواک نه خبر نه اوسې، ته نشي کولی چې د هغه د حملې په وړاندې مقابله وکړې، ته نشي کولی د هغه د حملې وړاندې ودرېږې. بنان راځئ چې د اسبابو اړوند پوه شو. یو اسباب یې په تاسو اوروم او زه یې بیرته تاسو ته تشریح هم کوم. لومړی د باطلو ښکلي ښکاره کول دي. دا تر ټولو ډیره استعمال شوې تګلاره ده چې شیطان یې د انسان پر ضد کاروي. شیطان تل کوشش کوي چې باطل د حق په څیر ښکاره کړي، لکه په حرامو شیانو د ښکلو نومونو کیښودل. هغه آرام تر هغې تاسو ته ښکلي ښایي، مګر دا چې تاسو یې ترسره کوئ. قرآن یې دا وینا را نقل کوي: رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین.
ابلیس له همدې وسیلې د آدم علیه السلام دوکې ته مخه کړه. واغه ونه یې ورته ښه ښکاره کړه چې دا او بیبي هوا ورنه منع شوي وه، خو ابلیس د ونې نه د خوراک عمل ورته ښکلی کړ او ویې ویل چې که ورنه استفاده وکړي ابداً به جنت کې اوسي، یا دا چې په ملایکو به تبدیل شي. د لومړۍ وسیلې اړوند پوه شوئ، د باطلو ښکلي ښکاره کول. په دې برخه کې زه ډیری مثالونه په خواشینۍ سره په موږ افغانانو کې ورکولی شم. زموږ ډیری افغانانو دپاره موسیقي د روح آرامش ښکاري، په داسې حالت کې چې دا باطل دی نه باید ترسره شي. ډیری نورو ته مو غیبت کول ښه کار ښکاري او وایي که چېرته غیبت ونه کړو نو څه وکړو، د ویلو دپاره څه نه لرو. ډیری نور دروغ ویل افتخار ګڼي. ډیری نور خپل تره او د تره زامنو ته کندې کنل د تربورګلۍ تر ټولو ښه طریقه بولي. ډیری نور خو چرس وهلو ته غیرت وایي. ډیری بیا د خپلې ښځو وهلو ته چې دی غیرت وایي. دا ټول هغه اسباب دي چې په اصل کې دي حرام ولې موږ ته ښه ښکاري. او تر ټولو یو ښه بل مثال زه تاسو ته درکوی شم. په قندار کې فکر کوم د یو فرد چې شهید شوی و، د هغه هلته مطلب خاوره و، د هغې خاورې نه کوم بوی راته او په زرګونو خلک یا حداقل په لسګونو خلک هلته راټول شوي و، د ده خاوره یې د تبرک د خاطره وړله. او کله چې ما وویل دا کار ښه کار نه دی، زه فکر کوم دا د شرک یو ډول دی، نو ډیری راباندې نیوکه وکړه او ما ته ویل چې ته اصلا د اسلام نه خبر نه یې، په اسلام کې د تبرک په نوم یو څه شته. او دوی بیا دلیل راوړ چې په ځینو حالاتو کې د صحابو په وخت کې د قبر نه چې دی خاوره د تبرک په نوم وړل کېدله، اما په دې ممانعت ځکه ولګول شو چې هغه قبر رالوس نشي. نو کله چې ممانعت پې لګول شوی دی، ولې باید تبرک ترسره کوي؟ دا تبرک په اصل کې تاسو د خدای د یاد نه لرې کوي. اوس تاسو خاوره بوی کوئ، هغه خاوره په کور کې ساتئ، په زړه کې مو ګرځي چې دا خاوره برکتي ده، سبا ته پیسې پیدا کوئ، وایي چې یاره د دې خاورې له برکته دي. نو په اصل کې شیطان د تاسو او ستاسو د خدای ترمنځ یو بل څه رامنځته کړه چې د هغې په واسطه اوس د تاسو نه ستاسو رب هیر کړي. پس دا کارونه په موږ افغانانو کې ډیر زیات دي. ډیری داسې شیان شته دی چې مطلق حرام دي، اما موږ هغو ته د حلالو په سترګه ګورو. په اسلام کې مطلق د هغې اړوند ویل شوي چې حرام کار دی، اما موږ وایو چې دا خو اوس رواج دی، زموږ ټولنه سنتي ده، موږ اوس نشو کولی دا رواجونه له منځه یوسو. مثلا په بدو کې وادول، ظاهرا تاسو ته دا شیطان ښه ښکاره کوي. مثلا یوه پیغله کونډه کیږي، بل ورور ته جبري هغه وادول، ظاهرا شیطان تاسو ته دا ښه ښکاره کوي چې دا خو رواج دی، دا خو ولا ستا د ورور ښځه وه، اوس به بل څوک څنګه کوي، ته یې باید وکړي. همدغه ظاهري ښه ښکاره کول په اصل کې زمینه دې ته مسیدوي چې تاسو له خپل دین نه لرې کړي. پس دا یوه وسیله ده چې شیطان ترې نه استفاده کوي، او په افغانستان کې متاسفانه د دې وسیلې نه شیطان خصیي استفاده هم کوي. نورې وسیلې هم شته ده. بله د فریب وسیله دا ده چې د خیر په کار کې شیطان ځنډ کول در باندې کوي. درته وایي چې تر اوسه وخت لرئ، مثلا لمونځ لپاره لا وخت شته، وروسته یې ادا کړه. تاسو تنبله کوي تر څو در باندې مونځ قضا کړي. له ډېرو ځوانانو مې اورېدلي چې وایي د عبادت لپاره ډېر وخت لرو، اوس مو د مستۍ وخت دی. کله چې زاړه شو نو توبه کوو او لمونځ به وکړو. جدي یاست؟ ښه که په ځوانۍ کې مړ شوې نو بیا، نو که غواړئ سبا ته لمونځ پیل کوئ نو همدا نن یې پیل کوئ، او که همدا نن نو ولې همدا اوس نه. اجازه مه ورکوئ چې شیطان مو وخت خلا کړي. د نیکو اعمالو په ځنډولو کې به نو زه تاسو ته څه مثال وایم. زه ډیری داسې ملګري لرم چې فلم ته ناست یو، زه ورته وایم راځئ چې مونځ وکړو، هغه وایي ته ودرېږه فلانکۍ صحنه خلاصه شي بیا به لاړ شو. ډیری داسې ښځې ما لیدلي دي چې په پخوا وختو کې به د تلسي سیریال ته ناستې وي او تا به ورته ویلې چې یاره مونځ قضا کېږي، دی به ویل ته ودرېږه دغه بټې خلاص شي، هغې وخت کې به یې بټ برخې ته ویلې. ډیری داسې خلک هم لرو چې د خپلو بنډارو له امله د شپې تر 2 یا 3 بجو پورې ویښ کینی په داسې حالت کې چې مونځ ورنه قضا شوی. داسې خلک هم لرو چې د چرسو بنډارونه کوي،
کوم چې ورته دودبند وایي، ټول اتاق یې د چرسو د دودونو نه ډکي، د شپې تر سهاره پورې ناسي، اما دوی مونځ نه کوي. ډېری داسې لرو چې د وادونو شپه یې د ورته مسخرې وایي، کوم چې زه ورنه کرکه لرم. د واده په شپه کې د مسخرو په برخه کې دوی راځي. معنی یې څه ده؟ معنی یې دا چې د واده شپه ده، څو خلک راځي د یو بل سره رشخند وایي، په یو بل باندې ملنډې وایي، ستا پزه داسې ده، ستا خوله داسې ده، ستا سترګې داسې دي، او په پایله کې پوهېږئ څه کوي؟ دوی ټوله شپه سهار کوي او سهار بیا پراته وي. حتی ځینې مریضان کېږي، سیرومونه ځان ته تېروي. ولې؟ مونځ نه کوي. بنان شیطان په تاسو باندې په مختلفو بانو سره نیکۍ زنډوي. یاره مونځ شروع کوم، اما د نن نه سبا نه به شروع کم. یاره غیبت نه کوم، اما د نن نه سبا نه به شروع کم. یاره نور دروغ نه وایم، اما د نن نه سبا نه به شروع کم. او دا نن په سبا، سبا په بل سبا بدلیږي. لکه احمد ظاهر چې په خپلې یوې سندره کې ویلی دي چې زه نخورم شراب یا می دیگر، به جز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر. یعنی معنا دا چې زه به نور شراب ونسکم بغیر د دې شپې نه او بلې شپې نه او نورو شپو نه. نو شیطان د دې وسیلې نه استفاده کوي. دوستانو، که چیرته ورته متوجه شوي نه یاست، نن له ځان سره فکر وکئ چې څومره نیک کارونه دي چې تاسو یې په زړه کې لرئ، اما شیطان یې در باندې زنډوي. ما یو ځل ویلي و چې زه به یو خیرات کوم، که چېرته فلانکی کار وشو، هغه کار وشو، بیا مې ویل چې خیرات به وکړم، خو چې معاش راغی. چې معاش راغی مې ویل یاره دې معاش کې خو خیر ځکه پیسې نه رسېږي، په بل معاش کې به خیرات وکړم. هغه خیرات 6 میاشتو پورې پاتې و. یا یو جالبه کیسه وکړم، زما یو ډېرې نږدې دوست ویلی و چې یاره که فلانکی کار وشو نو زه یو غوایه چې دی خیرات کوم. هغه کار چې کله وشو ویلی غوایه خو ډېر غټ دی، یو پسه به خیرات کوم. نو شیطان د دې لارې نه په استفادې تاسو په مکمل شکل سره ګمراه کوي. نورې تګلارې شته. دریم د دنیوي لذتونو او آرزوګانو د پوره کولو ژمنه. شیطان ډیر خوښوي چې د انسانانو په هیلو او کمزوریو پوه شي او بیا هغوی ته دروغینې ژمنې ورکړي، کوم چې د هغوی د ګمراهۍ لامل کیږي. په دې اړه الله تعالی فرمایي: تاسو په ډول ډول دنیوي هیلو بوخت ساتي. هغه هیلې چې په اصل کې تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري، هغه تاسو بوخت کوي چې پیسې، شهرت او زر تیریدونکي لذت نه خوند واخلئ. په داسې حال کې چې پوه بشئ نور مو وخت پای ته رسېدلی او هیڅ هم نه لرئ. راسئ د نړۍ له ټولو پیسهدارو خلکو پوښتنه وکئ چې آیا د دوی سرمایه ورته 1 دقیقه عمر په پیسو ورکولی شي؟ کله چې مرګ یې رسیږي هیڅ ورته ګټه نه لري، ځکه د هغوی سرمایه په اصل کې هغوی ته یوه لومه ده. دا سرمایه ورته هیڅ ګټه نه رسوي مګر دا چې د الله تعالی په لار کې یې مصرف کړي. د نړۍ په لذتونو کې شیطان په ډېرې اسانۍ تاسو راګیر کولی شي، پس باید ورته متوجه اوسئ. ما یو اعلان لیده په ملي تلویزیون کې چې یو فرد په رینجر کې ناست دی او په ډیر شدت سره دا موټر تاوي او راتاوي او منډې را منډې دي. په دې وخت کې یو زوړ بوډا ورته لاس ورکوي، نو هغه رینجر درېږي او دا زوړ بوډا ورته یو ورک ورکوي. په هغې ورک کې لیکل شوي چې ځوانه خیال ساته، ستا په رینجر کې پراته تیل د شهید وینې دي. د دې پیغام دا ده چې یو وخت کې په جهاد کې یو عسکر د خپل 3 وخته ډوډۍ دپاره حیرانو، د شپې دپاره د ګرم او نرم ځای په ارمانو، اما په مجرد د دې چې حکومت ترلاسه کوي او رینجر موټر چې دی پښو ته ورځي، نور شیطان دا په نړۍ کې دومره ډوبوي چې تینه هیریږي چې څوک دی یا د مبارزه د څه دپاره. یا زه تاسو ته ښودلی شم داسې خلک چې په مجرد د دې چې نظام تغییر وکړي، یو واده یې لره اوس 3 وادونه لري او په دې 3 وادونو کې دومره مصروف شوی ده چې په وخت خپلې وظیفې ته هم نه ځي او خپل کارونه هم په صحیح شکل سره نشي ترسره کوی. بنان نړۍ تاسو مغروره کوی شي، نړۍ تاسو ته فریب درکوی شي، تر څو د خدای له یاد نه په مطلق شکل سره تاسو لرې اوسئ. داسې ملګري لرم چې ډېر ښه انسانان وه، ډېر با شخصیته انسانان وه، 15 وخته مونځ به یې کوه، ډېره ښه ملګرتیا به یې لرله. دفتن خدای پاک ورته یو مقام ورکوي، مونځ دی نه پاتې، حتی د مونږ سره لیدلو ته هم وخت نه لري. پس نړۍ ته مو پامي، دولت ته مو پامي، مقام ته مو پامي، شهرت ته مو پام وي،
ډیری وخت زما ویډیوګانې کله چې له حده ډېرې مشهوره کیږي ما سره یوه ویره پیدا کیږي چې مبادا دا شهرت ما غلط لور ته یوسي، مبادا زما ویډیوګانې د دې لامل شي چې زه کینم او د خپل کلینیک تجارتونه پکې شروع کړم. پس دنیا ته چې څومره نږدې کیږئ هغومره د دې خطره شته دی چې ستا ژوند او ستا سفر د شیطان د یوې وسیلې قرباني شي او ته ونشي کولی په صحیح شکل ژوند وکړي. څلورم د خیرخواهۍ اظهار. شیطان افراد لارښوونکي کوي او بیا ورته د خیرخواهۍ اظهار کوي او ورته وایي چې د هغوی ګټه واخلي، لکه د آدم علیه السلام داستان کې چې ذکر شوی دی. له نورو خلکو سره هم همدا لوبه کیږي. شیطانان په ډول ډول لومو انسانانو ته دوکه ورکوي او بیا هغوی ته وایي چې خیرخواهی دي. دا وسیله نو بیا ځکه خطرناکه ده چې ما د ځینو ملګرو نه اورېدلي، مثلا ما ورته ویلي دي راځئ چې مونځ ته لاړ شو، ده ویلي دي چې زه مړه اوس مونځ پرېږده راځه میلې ته راغلي او خپل چکر به ووهو. او کله مو چې سره بحث کړی نو ده ویلي چې شکیب حداقل مونږ خو په ورځ کې 2-3 وخته مونځ کوو، داسې خلک لرو چې په عمر کې مونځ نه دی کړی. ځینې داسې ملګري لرم چې زنا کوي او زه ورته وایم چې دا حرام کار دی، د دې نه لرې اوسه. راپورې خاندي چې شکیب مونږ خو زنا کوو، داسې خلک شته چې لواطت کوي. ځینې خلک چې لواطت کوي، یو نفر راځي په کلینیک کې ماته وایي چې ولا ډاکټر صاحب زما جنسي غریزه ډیره ده، ښه څه کوي؟ ولا کله کله ځان ته هلک راولم. جدي لواطت کوي، دا ګناه نه ده. ډاکټر صاحب لواطت نو څه شی دی؟ مونږ خو کوم قتل نه دی کړی، خلک خو نه وژنو. پس تاسو وګورئ چې شیطان څنګه د تاسو په ذهن کې وسوسه کوي تر څو تاسو ته وښایي چې تاسو لا پاک یاست، تر څو تاسو ته وښایي چې د تاسو ګناه ستره نه ده، تر څو تاسو ته وښایي چې تاسو لا معصوم یاست. او دا کار په افغانستان کې سخته ډیر دی. یو نفر قتل کوي، ته ورته وایي چې وسړیه قتل دی وکړه، د خپل تره زوی دی د ځمکې دپاره مړ کړه. ډاکټر صاحب دا څه شی دی؟ په پر کلي کې د خپل تره 5 زامن مړ کړي، ما خو یو مړ کړه. په اصل کې دا د شیطان یو وسیله ده تر څو تاسو ګمراه کړي. یا بله ورځ مې یوه ویډیو لیدله، یو نفر ترافیک یو نفر ودره، ورته یې ویل چې ورور ولې دا کمربند نه اغوندې؟ نو دا ورته ویل چې یاره استاده څوک یې اغوندي په افغانستان کې چې زه یې واغوندم. دا خبره په خپل ذات کې د شیطان دوکه او وسوسه ده او د شیطان خبره ده چې ته خپله بدي د نورو د بدیو سره مقایسه کوي او وایي چې یاره نور خلک له مانه ډېرې بدیانې کوي، د دې د خاطره د ما بدي ارزښت نه لري. یا د هغه موټک خبره چې ډېری ماته وایي چې والا ډاکټر صاحب د زنانو خو موټک ښه دی. نو ته نشي کوی چې یوه ګناه په بلې ګناه باندې منسوخ کې ووایي چې یاره زه قتل نه کوم خو د یو سړي لاس پرې کوم، یا ووایي چې یاره زه قتل نه کوم خو زه غلا کوم. بنان دا اسباب دي د شیطان چې ستاسو په ذهن کې په دې وسوسه کوي تر څو تاسو داسې ګمراه کړي چې ګناه وکړئ ولې د پښیمانۍ احساس ونه کوئ، ګناه وکړئ ولې د بخښنې لپاره رب ته لاسونه پورته نه کوئ. او مونږ هم پرته د شکه فریب خورو د دې لارو چون مونږ ته نه تشریح کیږي. 5م تدریجي ګمراه کول دي. د شیطان بله تګلاره دا ده چې ګام په ګام انسان لار ورکی کوي. هغه نشي کولی په یو دم انسان باندې کبیره ګناوې وکړي، نو د کبیره ګناو لپاره لومړی اقدامات د صغیره ګناو کول دي. د تدریجي ګمراه کولو اړوند به تاسو ډیر څه ولرئ. مثلا یو نفر د دې ځینه ځي ترکیې ته، په ترکیه کې په ابتدا کې د یوې جنۍ سره عادي پیامونه کوي، د هغې نه وروسته خلک ویني چې یاره پیام کول خو عادي خبره ده، راځه له رستورانت کې ورسره وګورو. رستورانت کې له لیدو نه وروسته هغه خپل کور ته راغواړي، یو 2-3 ورځې عادي لمس کوي، په 4مه ورځ زنا کوي او په 5مه ورځ دا زنا دومره تکراري کیږي ورته چې اوس یې د ژوند یوه حصه ده او اصلا کیسه کې نه ده چې څه یې کړي دي. تدریجي ګناهونه د موږ سره ډیر زیات کیږي. مثلا هغه خلکو چې مونځ پرېښی دی یو دم یې نه دی پرېښی، یو ورځ ترې نه مونځ قضا شوی، بله ورځ یې قضایي راوړي، خو بله ورځ ترې قضا شوی قضایي نه ده راوړي، بله ورځ د قضایي حساب ترې نه چې دی ګډوډ شوی، بله ورځ چې دی د بل وخت مونځ ترې نه قضا شوی، او په دې شکل شیطان چې دی مونږه ګمراه کوي.
یو نفر دی یو ځل 10 روپۍ غلا کوي، سبا ته ګوري چې نه ګیر کېږي 60 روپۍ غلا کوي، یو بل سبا ګوري چې نه ګیر کېږي د 100 روپۍ غلا کوي. یو نفر ګوري په شیدو کې 1 ګیلاس اوبه اچي، ګوري چې بیا هم خلک اخلي بیا 2 ګیلاس اوبه اچي. بنان تاسو باید خپلو اعمالو ته متوجه اوسئ. ستاسو په وجود کې کوم اعمال په تدریجي ډول مخ په ډېرېدو دي. زه داسې خلک وینم چې ما ته وایي ډاکټر صاحب زه یوازې جینکیانو سره مسج کوم، نور خو مې هېڅ کار نه دی کړی. اما 3 میاشتې وروسته وایي چې و ډاکټر صاحب اوس خو یوازې ورسره ګورم، بل خو ما څه نه دي کړي. 6 میاشتې وروسته وایي چې و ډاکټر صاحب والا ما نه زنا وشوه. بنان په تدریجي ډول د تاسو د اصلي مسیر نه ستاسو ویستل د شیطان اساسي کار دی چې باید دې تګلارې ته ستاسو پام وسي. شپږم د شک او تردید رامنځته کول. دا هغه وسیله ده چې له امله یې شیطان ستاسو په زړه کې شک رامنځته کوي او په دې شکل مو عقیده تزلزل کې اچوي. روایت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیطان تاسو ته راځي او پوښتنه کوي چې دا شی چا خلق کړی دی، هغه شی چا خلق کړی دی، او تر هغه وخته چې بالاخره ووایي درته چې خیر الله چا خلق کړی دی. رسول د الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دستور راکړی چې په داسې حالت کې د شیطان له شره الله ته پناه یوسو. دلته د شیطان د شر نه منظور شک کول دي، سره له دې چې دا پوښتنه ځواب لري او ما یې په اړه ویلي، خو که داسې پوښتنې پیدا شي چې بې ځوابه وي نو بیا هم باید زموږ عقیده له منځه لاړه نه شي. په دې برخه کې زه ډیری ناروغان لرم چې دوی ته وسواسي تکالیف پیدا شوي دي. مثلا لمونځ کوي او په مونځ کې ورته شیطان وسوسه ورچوي چې یاره تا 2 رکعته کړي دي 3 دي نه دي کړي، او دوی دا وسوسه دومره جدي ګڼي چې بالاخره نور مونځ کوی نه شي. بنان د وسواسو یو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې تاسو په خپل رب باندې توکل وکئ، ځکه توکل تر ټولو قدرتمند شی دی. که چیرته تاسو په رب توکل ولرئ هیڅکله شیطان نشي کولی چې تاسو دوزړیږي یا د تاسو په زړه کې چې دی شک او تردید رامنځته کړي. مثلا ډیری خلک دي چې یوه ګناه کوي او بیا شیطان ورته چې دی په زړه کې وسوسه اچي او متداوم ورته وایي چې یاره ستا خو ژوند تباه شو او تا دومره ستره ګناه کړې ده چې فکر نه کوو خدای به تا وبخي، او اوس هغه په دې کې ورک دی چې که ما نه دومره ستره ګناه شوې چې خدای ما نه بخي نو زه ولې باید د دې نه وروسته زحمت وباسم، ځکه هسې خو نه زما آخرت خرابه دی، راځه چې دنیا کې خو د عقل خوند واخلم. دا دقیقا د هغه سړي خبره ده چې وایي 99 نفر یې وژلي وو او یو فرد ته ورغلی ورته ویلي و چې ما 99 نفر وژلي دي، یا خدای به ما وبخي. نو هغه ورته کتلي و چې ولاکه د خدای وبخي. نو دا هم توفانچه راویستې وه، سړی په دې سر ویشته و چې خدای مې نه بخي ته یې سلم. نو لاړو بل نفر ته ویلو چې ما 100 نفره وژلي دي، یا خدای به ما وبخي. نو هغه سړي ورته کتلي و، ورته مسکی شوی او خندلي و، ورته ویلي و چې که خدای وغواړي تا وبخي چې 1000 نفره مو وژني بخي دی. نو هماغه و چې سړی اصلاح شوی و او الله سبحانه وتعالی تاسو سره ژمنه کوي چې د هغه دروازې تل خلاصې دي، فقط ته توبه وکړه. ته ګناه وکړه توبه وکړه خدای دې توبه قبلوي، ته ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا یې خدای قبلوي، ته ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا یې خدای قبلوي. تر قیامته پورې د رب د توبې د قبلولو دروازه خلاصه ده. پس نه باید موږ شک ولرو، پس نه باید موږ تردید ولرو. اما ځینې وختونه شیطان دا شک او تردید په نورو شکلونو رامنځته کوي. مثلا د خدای پاک د وجود اړوند شک، مثلا د آخرت اړوند شک، او متاسفانه زموږ ډیری ملګري په دې برخه کې ملحدین شوه، لار ورکې شوه، چې دوی هغه څه مطالعه کړه چې هغه د اسلام د لارې په برخه کې شکونه رامنځته کوي. اما هیڅکله قرآن عظیم الشان د ترجمې شره ونه شو لوستلی، هیڅکله هغه کومې پوښتنې چې د دوی ذهن کې پیدا شوي دي پرته د عقدې نه د هغې اړوند ځوابونه پیدا نه کړه. زما یوه ملګرې وه، د دې پلار چې دی تیر حکومت کې د طالبانو په تیر نظام کې چې دی طالبانو وژلی او دا عقده‌یي وه، د طالبانو نه کرکه لرله او دی ویل چې اسلام یعنی د طالبانو ژوند او زندگی یا د طالبانو نظام، او په دې شکل د طالبانو له امله دی د خدای سره جګړه کوله، د طالبانو له امله به خدای او رسول ته بدورت ویل. پس شیطان شک او تردید پیدا کوي د تاسو په ذهن کې ستاسو د ضعفونو نه په استفاده. مثلا یو بل ښه مثال چې زه تاسو ته درکوی شم، ډیری د جمهوریت خلک ولې د طالبانو اړوند شک او تردید لري.
یا ډیری طالبان ولې د جمهوریت د خلکو اړوند شک او تردید لري، ځکه دا د شیطان یو وسیله ده تر څو دوه ورونه په یو بل شکي کړي او دوه ورونه په یو بل سره په جګړې اخته کړي. بنان دې ته هم باید پاملرنه وشي. وم خمر، اتم میسر، نهم انصاب او لسم ازلام. خمر شراب او د مخدره او نشهیي توکو نورې بیلګې دي. میسر د قمار هر ډول چې ووسي. انصاب هر هغه څه چې د الله تعالی په ځای ورته خلک عبادت کوي. ازلام هغه لوازم چې د فال کتلو لپاره کاریږي. په دې برخه کې زه دومره وایم چې راځئ له ځان نه پوښتنه وکړو د یو افغان په توګه چې څومره عمل کوو کله چې موږ معمولا د خمر اړوند خبرې کوو. دا یوازې شراب نه دي، دا به یوازې شرابو ته نه محدوده کوو. که چېرته تاسو چرس وهئ، که چېرته تاسو پوډر وهئ، که چېرته تاسو سګرټس کوئ، که چېرته تاسو نسوار یا پانم وهئ، په اصل کې موږ مخکې بحث وکړو چې شیطان په تدریجي ډول تاسو سترو ګناهونو ته هڅوي. شاید ته په لومړیو کې نسوار واچوي، نسوار دې بدلوي په سګرټو، سګرټ دې بدلوي په چرسو، چرس دې بدلوي په پوډرو، پوډر دې بدلوي په شرابو، او هر هغه څه چې ستا د ذهن کنټرول له تا نه اخلي په اسلام کې حرام دي. بنان باید دې ته پام وکړئ. او اوس وګورئ چې زموږ څومره افغانان چې دی عملیان دي، څومره افغانان په اصل کې د شیطان د ګمراهۍ سره مخ دي. او قمار هم مختلف اشکال لري. کتابازي قمار دی، که چېرته تاسو په یو څه باندې شرط وهئ قمار دی. لډو که چېرته کوئ او ورباندې د پیسو شرط وهئ قمار دی. پس دې ته همچنان باید پام وکړئ. خوشبختانه په افغانستان کې مونږ شاید وایو چې یاره ډاکټر صاحب دغه یو شی مونږ کې ډېر زیات کم دی، هغه دا چې مونږ د خدای سره شریک نه یو ځای کوو. اما زه وایم چې یو ځل تاسو فکر وکړئ، ځکه د شیطان یو وسیله دا وه چې تاسو ته همیشه دغه احساس درکړي چې یاره تاسو معصوم او پاک یاست. په داسې حالت کې چې تاسو به ګناه کوئ او ګناهګار به اوسئ. قبرونو ته تلل، د قبرونو نه مرسته غوښتل، د قبرونو په سر د شمو بلول، پیر صاحبان درلودل. متاسفانه ما یوه ویډیو لیدلې وه، په دې ویډیو کې د پاکستان نه یو پیر صاحب راغلی و چې چټ و پټه یې ږیره خپله کله کړې وه او زموږ پښتانه پرې کلک را نازل شوي وه. یو زوړ بوډا پښو ته یې غورځېده، د هغې چې دی پښې مچې کولې. بیا هغه کلک ونیو چې پښې مه مچې کوه، بیا لاسونه خو ورته حتمي باید مچې کړي وای. بنان فکر کوئ دا شرک نه دی. بنان فکر کوئ دا د شرک یوه برخه نه ده چې تاسو د یو داسې فرد چې چټ و پټې ږیره کل کړې او 3 متره ګیره لري او ته د هغه په خو ته غورځېږي چې یاره دا زما پیر دی، دا پیر دې ستا ملا ماته کړي. په اصل کې دا د شیطان ګمراهي ده. همدغه پیر نومې دي چې تا دجالیزم ته نږدې کوي، تا د اسلام نه چې دی لرې کوي، یا مختلفې عجیب و غریبه طریقې دي چې زه وخت ناوخت ویډیوګانې ګورم او تاسو په هغې بهتره پوهیږئ. پس د دې شیانو نه اجتناب وکئ، د دې شیانو نه لرې اوسئ. یوازې یو رب ته چې دی باید عبادت وکړي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باید د وروستي پیغمبر په توګه ومنئ. پیر او پیربازي چې تاسو ګمراهۍ ته چې دی سوق کوئ، لطفا د دې نه لاس واخلئ. ورسره بله وسیله چې وه هغه د فال لیدل وه. مګم څومره خلک تاسو وینئ چې فال ګوري، څومره خلک تاسو وینئ چې قبرو ته ځي ټوټې بسته کوي، څومره خلک تاسو وینئ چې مختلف و عجیب و غریب نظرونه چې دی ترسره کوي. او متاسفانه دا پیام باید دوی ته ورسیږي تر څو د دغه شرکي اعمالو نه دوی په امان کې شي او د دې نه بالاخره لرېوالی ایجاد کړي. 11 جادو. هر هغه څوک چې جادوګر ته غوږ نیسي یا د جادوګرو پر لور درومي یا په جادوګرۍ باور لري، نو په الله تعالی باندې یې کفر کړی. ولې؟ ځکه هر هغه عمل چې د الله تعالی ځواک تر پوښتنې راولي هغې ته جادو ویل کیږي. نو کله چې جادوګر سره وینئ، تل له ځانه پوښتنه کوئ چې دا انسان ډیر ځواکمن دی، ډیر پاک دی، نو په دې شکل الله تعالی له تاسو هیریږي. کوم څه چې ترسره کیږي هغه ستاسو د فکر جذبول دي.
نو هغه فرد چې وایي له غیبو خبر دی د هغه خلکو د ګناه لامل کیږي چې ورته ګوري. پوهیږئ دو د پیریانو نه په مرستې سره ځینې کارونه کوي چې دا حرامه کړنه ده. د جن په صورت کې الله تعالی په دې اړه فرمایي شته د انسانانو ډله چې له جنیاتو مرسته غواړي او دا پیریان یې هم له حده ډیر ګمراه کوي. دا یو قرآني آیات ده، د جن صورت خلاص کوي او مطالعه یې کوي. ډیری خلکو ته چې وایو ووایاست سبحان الله، نو وایي سبحان الله، چې ورته ووایي ووایاست الحمدلله، نو وایي الحمدلله، خو اجازه راکوي درته ووایم چې ستونزه مو څه ده. هغه وروسته له دې کلمو بیا تاسو ته دا وایي چې پاڼې او دا لیموګان واخله او داسې وکړه او هسې وکړه، او بیا تاسو وایاست چې مننه چې ډیر ښه پیر دی، زه یې روغ کړم او پیسې یې وانه خیستې. په اصل کې هغه درته ستر زیان ورسوه، هغه دا چې ستاسو ایمان یې واخیست. په پیامبر او رب دی هغه ملنډې ووهلې، هغه خاندي چې ای ربه تا خو ویل چې سجده به درته کوي، خو موږ درته لار ورکې کړه، وګوره لیموګان او پاڼې یې واخیستې او هغو باندې یې باور پیل کړ. هغوی داسې کارونه کوي چې هیڅ مفهوم نه لري، ستاسو لپاره نه بلکې زما لپاره. نو پوه شئ چې کوډګر ستاسو ایمان له تاسو اخلي او تاسو د شیطان عبادت ته مجبوروي، پرته له دې چې پوه شئ بیا هم ورته وایاست چې الله اکبر ښه انسان دی. جادو زه فکر کوم څومره چې په افغانانو کې ده شاید په هیڅ چا کې بل نه اوسي. زه یو وخت کې کلي ته لاړم، د یو فرد واده و، ویلې چې د واده په شپه هغه سړی راغی جګر خونه و، ویلې چې کله زه خپلې مېرمنې ته نږدې کېږم نو سوخت پیدا کوم، نو بیا ویلې چې یاره دا خو بند شوی دی، او بیا لاړه عجیب و غریب جادوګانې وکړې تر څو هغه هلک خلاص شي. او کله چې ما پوښتنه وکړه ویلې دلته چې دی بندېدل یو عمومي رواج دی. په زرګونه داسې خواخیانې لرو، په زرګونه داسې ښځې لرو چې جبري وادونه ورته شوي دي او دوی بیا بیرته په خپل خاوند باندې تعویضونه کړي دي تر څو یې ورسره د خاوند مینه پیدا شي. په زرګونه داسې مثالونه درکوم چې خلکو کوډې کړي تر څو د خپل تربور په کور کې چې دی بې اتفاقي رامنځته کړي. بنان متاسفانه تعویضونه او کوډې او جادو د افغانانو ترمنځ اوس هم یو کلتور دی چې په ډیری ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کلو په بانډو کې د دې نه استفاده کیږي. تاسو ډیری دکانونه موندلی شئ چې د شیطان پرستو سمبولونو نه ډک دي چې د آیاتونو په نوم ترې نه استفاده کیږي او د ورقو په شکل هغه اویزان کړي دي. متاسفانه دننه په کابل کې په یو کلینیک کې ما کار کوه او زه په دې کلینیک کې چې کله دننه شوم د رئیس په اتاق کې چې د یوه ورقه پورته ډیره متبرکه ایښې ده، کله مې چې ورقه راواخیسته پکې شیطاني مثلثونه او نور نشانونه چې انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به په دې بحث کوو په هغې کې ایښي دي عجیب و غریب حرفونه پکې نوشته شوي دي. و سړیه دا چیه دی؟ والا دا خو د برکت تعویض ده، دا خو د ډار تعویض ده، دا خو د فلان تعویض ده، دا خو د بستان تعویض ده. بنان د شیطان په دې فتنه کې مونږ واقعا ګډون کړی دی او دا پیام ورسوئ تر هغه خلکو پورې چې متاسفانه په دې برخه کې ککړ دي تر څو د دې برخې نه راووځي او د شیطان دوکه په دې برخه کې نوره ونه خوري. 12 موسیقي. که د سنتو په برخه کې له هر مسلمان چې پوښتنه وکړي معتبرترینه کتاب کوم یو دی، نو درته به ووایي چې صحیح البخاري. نو له قرآن وروسته معتبرترینه کتاب صحیح البخاري دی. په صحیح البخاري کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په امت کې به مې داسې خلک پیدا شي چې حرامو ته حلال وایي، هغوی زنا کوي، له ابریشم، مخدراتو، خمر او د موسیقۍ آلې حلالې بولي. پیغمبر 4 شیان د دې خلکو بیان کړي چې حلال به ورته وایي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موسیقي حرامه بللې ده. دا حقیقت دی. ځینې علما موسیقۍ ته د شیطان قرآن وایي. موسیقي زړه ته دننه کیږي او زړه تسخیر کوي او په زړه کې د الله قرآن ته ځای نه پرېږدي. دا حقیقت دی. موسیقي قرآن له زړونو بهر کوي. نو کله چې زموږ پیغمبر د دې په اړه اخطار راکوي هرومرو خطرناکه ده.
د موسیقۍ اړوند زه مخکې هم غږېدلی یم، اما متاسفانه موسیقي واقعا کولی شي تاسو د شیطان د ریتمونو سره وصل کړي، او کله چې تاسو د شیطان د ریتمونو سره وصل کیږئ نو په غیر ارادي شکل تاسو شیطان کنټرولوي. په ډیری ماشومانو کې اوس رواني او عصبي ناروغۍ پیدا شوي دي، مثلا جټکې ورباندې راځي، یا خپله خوله چې دی چیچي، یا سترګې چې دی کږې کیږي، یا چې دی د وجود غړي چې دی کاږه واږه کیږي، او ډیری دا ماشومان ماته راولي. اکثرا ډاکټران په دې اړه واضح خبرې نه کوي، اما زه غواړم نن واضح ووایم ستاسو ماشومانو ته چې کله په کوچني سن کې تاسو موبایلونه ورکوئ او دوی په دې موبایلونو کې د هر شي څېړنه کوي، متاسفانه ځینې موسیقي سیګنالونه داسې دي چې کله ماشومان اوري نو د دوی اړیکه مستقیما د شیطان او پیریانو سره کیږي، او پیریان دا حق او اجازه پیدا کوي چې د دوی وجود کنټرول کوي شي، او په دې شکل ماشوم ته په ابتدا کې د ژوند ستونزې پیدا کوي. بنان کیدای شي چې شیطانی موسیقي تاسو په شدت سره ګمراه کړي. تاسو یو نفر ګورئ چې په یو اتاق کې ناست دی، موسیقي ځان ته چالان کړې ده او دومره په دې موسیقۍ کې ژور ننوتی دی چې سر هم خورئ په دې شکل، لاسونه هم خورئ پرته د دې چې متوجه وشي، او اصلا دی پوهېږي نه چې څوک اتاق ته راغلی دی که نه دی راغلی. پس دا د موسیقي له برکته شیطان د ذهن کنټرول کړی دی. تاسو ډیری د افغانانو ویډیوګانې وګورئ چې ورته ډول چالان دی، یو پیره سړی چې دی د هوش نه بېهوشه شي، بس سر خوځوي زرې خلک راونیسي چې نور د سر مه خوځوه، بس دی له حده ډېر دی. په اصل کې دا د شیطان نیونه ده چې د دې موسیقۍ له برکته چې دی ترسره کیږي. ډېری داسې خلک به وګورئ چې ډول کې دومره مست شي چې تړاق مقابل لوری به په سپېړه ووهي، ولې؟ چون شیطان د حرکات کنټرولوي. څومره خلک مو لیدلي دي چې د ډولو د ډولکي غږ چې واوري نور ځان نشي کنټرولولی. متاسفانه دا هغه شیطاني فریکانس دي چې ستاسو په مغزو باندې بد اغیزه کولی شي، او باید له دې نه ځان وساتئ. د شیطان د تور اړخ لړۍ دوهمه خپرونه یې همدا وه. تر نورو یې هرومرو ورسوئ، او که چېرته غواړئ موږ داسې خپرونې لا ډېرې کړو نو لطفا زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ، ځکه کله چې موږ وینو تاسو دلته یاست او موږ وینئ او موږ سره مینه لرئ او زموږ خپرونو سره مینه لرئ، دا موږ هڅوي تر څو موږ د نورو خپرونو په جوړولو کې همچنان هڅه او کوشش وکړو.